د ټاکنو کمیسیون داسې ښکاري چې بیا په لومړنیو پایلو په اعلان کې کم راغلی دی. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ ټاکنو 8500 محلونو رایې به له سره وشمېرل شي، خو په ورته مهال اندېښنه ښیي چې که د یو شمېر نوماندانو څارونکي د دوی د کار پر وړاندې د خنډونو جوړول روان وساتي، د لومړنیو پایلو د اعلان د بیا ځنډېدو ویره شته. د کمیسیون چارواکي وایي د دې محلونو د رایو بیا شمېرل د روڼتیا د ډاډمنولو لپاره کوي. د ټاکنو کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن نن د BBC خبریال همکار اسمت ته وویل د رایو د بیا شمېرلو لپاره هر ډول تیاری نیول شوی دی. موږ نږدې 8.5 محلونه رایې ټول افغانستان کې شمېرو. ټول لوجستیک او مالي او انساني سرچینو تیاری نیول شوی دی. حساس مواد او بیا شمېرلو کې کاریدونکي مواد تیار دي. د نوموړي په خبره د درملاک کمپنۍ د وروستي رپورټ د معلوماتو له مخې منظم نوملړ جوړ شوی او له څو ورځې خبرو وروسته پرېکړه شوې چې د رایې وشمېرل شي. مخکې د عبدالله ټاکنیدل ویلي وو چې کمیسیون د باوري اعلان کړو رایې له منځه شاوخوا 1,10,000 هغه رایې چې دې ډلې ناسمې بللې بېلې کړې نه وي د رایو بیا شمېر دې نه پیلېږي. د نوي مهالویش له مخې ټاکلې چې لومړنۍ پایلې د روانې لړم میاشتې په 23 اعلان شي. حبیب الرحمن وایي که د نوماندانو څارونکي د دوی کار کې جنجال جوړوي نو ممکن دا مهالویش بیا وځنډېږي. ښکاره خبره ده زموږ ارزونه ښیي چې که موږ یو کار یو ګړۍ کې کوو د څارونکو د مزاحمت له امله یې 3 ګړیو کې کوو. د نوموړي په خبره که نوماندان او څارونکي مزاحمت کوي یا اقلیمي شرایط نه وي د املاک کمپنۍ په خپل وخت رپورټ برابر نه کړي نو دا نیټه بیا هم ځنډېدلی شي. دا په داسې مهال ده چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون مشرې زهرا بیان شینواري کابل کې د پنجشنبې په ورځ د نومبر 1 خبري غونډې ته وینا کې د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو پایلو پر ممکنه ځنډېدو اندېښنه وښوده. د لومړنیو پایلو ځنډول له قانون سرغړونه ده، ولس او د شکایتونو کمیسیون ته د منلو نه دی. میرمن شینواري پر ټاکنو خپلواک کمیسیون غږ وکړ چې کومې رایې بیا شمېرلو ته اړتیا لري باید ژر تر ژره یې وشمېري. درنو لیدونکو که چیرې مو ویډیو خوښه شوي نو ضروري لایک کړئ او که لا تر اوسه مو چینل نه وي سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل حتما او ضرور سبسکرایب کړئ.